بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 د اپریل کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ، د پاکستان بریدونه او د پاکستان دننه د مجاهدینو بریدونه. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې تازه تغییرات او تحولات دي چې په دې کې ګرم او ډېر ښه خبرونه شته دی چې تاسو حضور ته وړاندې کوم. د امریکا، د ایران، د خلیج د ټولنې او د هغې نه د ځینو ملکونو وتل، د امریکا نه قواو وایستل په سیمې نه، ډېر یعنې غټ خبرونه دي. انشاءالله هیله ده چې دا تاسو واورئ. همدارنګې د خپله د امریکا په نظام کې دننه د معاون د رئیس جمهور یعنې د مرستیال خبرې چې رئیس جمهور ته ولې غلطې خبرې کیږي او رئیس جمهور ولې په میډیا کې غلطې خبرې کوي، په دې متعلق باندې به زه انشاءالله نن دا برنامه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. راځو اول برخې ته خپل څرنګه چې پرون برنامه کې مې تاسو ویلي چې د کونړ کې دوی د په سید جمال الدین افغاني پر پوهنتون باندې برید کړی دی. د هغې تازه نور خبرونو کې دا اضافه شوي دي چې دغه برید نه تنها چې په پوهنتون شوی دی، د دې په هغه لیلیه باندې هم شوی دی او په لیلیه کې کوم محصلین چې موجود وو په حدود 30 تنه ټپیان شوي دي او ډېرې شفخانه کې بستر دي او اوس محصلین دې نه یریږي که چې بیرته پوهنتون ته ځي او بیا په دې برید کیږي نو د ژوند یره ورسره ده او د کوم حل هم نشته ځکه چې پاکستان نه دا خطر شته چې دوباره بیا برید وکړي. همدارنګې د کونړ په ولایتي روغتون باندې برید شوی دی. د شلټن په ولسوالۍ کې بریدونه شوي دي، د مرورې کې شوي دي. د مړو د تعداد 8 ته رسېدلی دی او د ټپیانو تعداد د 100 نه اوښتی دی. نو دا په حساب د دغه بریدونو وزن لږ ذره زیات و، په دې باندې چې یعنې زیات کسان یې ټپیان کړي دي او دغه کړي دي. همدارنګې دننه په خیبر پښتونخوا کې د ټي ټي پي یا د مجاهدینو د پاکستان په پوځي کمپ باندې برید کړی دی او مرګ ژوبله یې اړولې ده او پوځیان یې په فرار ته مجبور کړي دي. همدارنګې په باجوړ ماموند سیمه کې د لوی مامون په سیمه کې په اکمالاتي کاروان باندې د بمي چاودنه شوې ده چې موټر له منځه تللی دی او ډېر کسان پوځیان پکې وژل شوي دي. همدارنګې د چمن په مرزي کرښه باندې د افغان پوځ یعنې د ملي اتلانو او د پنجاب د ګوډاګیانو او بزدله پوځ ترمنځ شدیده جګړه شوې ده چې دواړو طرف ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوس راځو. د ټول نه غټ خبر دا دی چې څنګه تاسو ته معلومه ده د جی سی سی یعنې ګلف کوپریشن کونسل د خلیج د همکاریو د سازمان چې 6 عربي ملکونه دي چې د دوی سره هلته د سره راټول شوي وو او ناسته یې سره درلودله. په دې ناسته کې په رسمي توګه باندې امارات متحده عربي د خلیج د اتحادیې نه ووته او د اوپک نه ووته او ویل چې نور به د اوپک چې دی د تیلو د اتحادیه ده چې دی د نړیوال د تیل په تولید کې او د تیل د قیمت په انتخاب کې دوی سره په حساب یو ځای تصمیم نیسي. نو دغه د امارات متحده عربي په رسمي توګه د دې نه ووتله او ویلي چې دوی به نور د دې غړی نه وي. نه تنها چې تنها د اوپک نه ووته، اوپک پلس هم چې یو بله شاخه د دې ده چې هغې کې روسان هم دي، ونزویلا د بعضې نور ملکونه دي، هغې ته اوپک پلس وایي. خپله اوپک چې دی عربي ممالکه دي، بیا نو دې کې د اوپک پلس کې بیا نور ممالک ټول راځي، د هغې نه دوی وتي دي. او همدارنګې د دې عمل سره د پټرولو قیمت په مارکیټ کې نن بیرته جګتلی دی. یو بیرل څه د پاسه $111 هم پلورل شوی دی، خرڅ شوی دی. او همدارنګې د جی سی سی نه د ګلف کوپریشن کونسل نه اخو د اوپک نه د هغه وته امارات متحده عربي
قطر د GCC په ناسته کې دا اعلان کړی دی، یعنی د ګلف کوپریشن کونسل په ناسته کې اعلان کړی دی چې دا به د امریکا پوځ د خپل خاورې نه وباسي او په آینده کې به د هیڅ ملک پوځ خپل په خاوره کې نه ساتي. دی هم ویلي چې دا د دوی لویترینه اشتباه وه چې دوی وکړله. دوی د بل چا د پوځ لپاره خپل په سیمه کې دښمني د خلکو سره نشي کولی، ځکه چې دا کم پیسه دوی ولګوله او وخت یې خپل ضایع کړ او پوځ یې وساته. دې پوځ د دوی د خاورې دفاع ونشي کولی، بلکې برعکس د همدغه اسلحه او دا پیسه چې دوی استعماله کړو دا د اسرائیل د دفاع لپاره امریکا وکاروله او دوی استعمال شول. بنان قطر چې دی نور په دغه استعمالېدو برخه به نه ګرځېږي او د ده شي به شدیدا مخالفت کوي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ یو بل ګل غوړولی دی چې هغه وایي چې دا کوم پیغام چې ما پرون شپه تاسو ته ویلي چې عراقچي یو پیغام پاکستان ته راوړی و چې امریکا ته یې ورکړي، هغه ما تاسو پرون برنامه کې توضیح کړ چې ایران دا ویلي چې په امریکې او د ایران ترمنځ دی د اتومي اسلحې خبرې دي یو څه موده وځنډول شي او د تنګه د هرمز د پرانیزل شي، یعنی تنګه هرمز به را پرانیزو چې خلک خپل پټرول ویسي او د اتومي مسلې باندې چې کومې خبرې دي هغه به یو څو موده پس وکړو. کله چې زموږ اعتماد ترلاسه شو او په موږ باندې برید ونه شي موږ به بیرته میز د مذاکرې ته راشو، بیا به پرې سره خبرې وکړو. د دغې خبرې نه ډونالډ ټرمپ دا پیغام اخیستی دی. دی وایي چې ایران ماته پیغام را لېږلی، همدغه پیغام ښیي چې ماته به ایران پیغام را لېږلی چې دوی نور دې نظام په چپه کېدو دی او د دې نظام په ختمېدو دی. دی د تنګه د هرمز خلاصول غواړي. امریکا ته یې عذر زاري کړي چې ماته تنګه د هرمز خلاصه کړه، که نه موږ نظام له منځه ځي او که ته دا کار وکړې موږ ته لږ وخت لاسته راشي موږ به خپل د رهبر د بدلېدلو خبره هم وکړو، د نظام به بدلېدلو خبره وکړو. نو دا داسې یو خبره ده چې دا نه عراقچي کړې ده، نه کوم بل ځای نه تایید شوې ده، نه وړاندې شوې ده. کوم خبر چې راغلی هغه دا وایي چې دوی تنګه د هرمز د خلاصه کړي، لږ دغه د اتومي مسله دې لرې کړي او په دې مسایلو باندې به بیا وروستو خبرې وکړو. دا چې ته ووایې چې زه نور په توقف کې یم، دا خو هېڅوک نه وایي. ایران چې دا جنګ ګټلی دی او ټوله نړۍ وایي چې جنګ ایران ګټلی، نو ایران ولې دا خبره وکړي؟ یعنې دا سړی خپل په ځان خپله عریضه کوي او دومره غټ دروغ وایي. نو دی وایي چې دی ما د تنګي هرمز د خلاصون غوښتنه کړې ده، دوی په مقابل کې به دوی خپل رهبري بدلوي او نظام به په ایران کې بدلیږي، په دې معنا سره چې هغه دا فکر کوي چې دوی نور موږ ته تسلیم دي او د حکومت هلته په چپه کېدو دی. د دې خبرې په مقابل کې د اتلانتیک رسنۍ یا ورځپاڼه دا خبر ورکوي چې جې ډي وینس په خپله په د دوی په هغه شورا په امنیت ناسته کې د پنټاګان په مقابل کې ودرېدلی دی، یعنی د ډونالډ ټرمپ په حضور کې د پنټاګان په خلاف ودرېدلی دی او داسې ښکاري چې دوی یعنې ویلي چې دوی ټرمپ ته ټول حقیقت نه وایي او ځکه رئیس جمهور چې دی هره ورځ یوه خبره کوي، بیا په پرس کانفرانس کې بله خبره کوي، وضاحتونه ورکوي، عذر کوي. علت یې دا دی چې دې ته درسته خبره پنټاګان نه کوي، یعنې هدف یې پیټ هاګست و. پیټ هاګست یعنې وزیر دفاع چې دی دا دروغ وایي رئیس جمهور ته. دی رئیس جمهور ته وایي چې موږ کامیاب یو، موږ ایران ختم کړی دی، زموږ ډېر اسلحه او کشتیګانې هلته ډېر قوي دي، د ایران هر څه له منځه تللي دي. نو دی وایي چې دا حقیقت نه دی، د دې خبرې باید تحقیق وشي چې ولې دی دروغ وایي، ولې رئیس جمهور ته نادرسته اطلاع ورکوي او ولې خپله ناکامي چې ده دا په کامیابی بدلی او رئیس جمهور په غلطۍ کې ساتي. هغه مجبور دی چې کوم خبر اوري زی هماغسې ټویټ هم کوي، په هماغه رقم خبره کوي او اکثرا دنیا کې په هغې باندې خاندي چې حقیقت څه دی او دا څه وایي. دا یو ډېر لوی دغه دی او د ویل کېږي چې جې ډي وینس اوس د پیټ هاګست په مقابل کې یعنې ولاړ دی، معاون د رئیس جمهور، مرستیال رئیس جمهور د خپل د کابینې د وزیر په مقابل کې ولاړ دی او ممکن دا شخړه د دوی لږ ذره نوره هم لویه شي. په همدارنګې چې دی وایي چې د پنټاګان د رښتیا نه وایي، په ضمن د دې کې دا جې ډي وینس دا خبره هم اضافه کوي چې یو اس اس یعنې امریکا چې ده د اسلحې او د مهماتو نه په حساب لګیا دي ضعیفه کېږي، یعنې دغه کې لو آن ویپنز یې لیکلي، یعنې اسلحه ورسره کمه ده. نو دا هغه خبر ده چې زه
تیر میاشتو راهیسې تاسو په تسلسل سره کوم او بعضې دوستان ماته لیکي چې امریکا ډېر لوی قدرت دی او د اسلحې څه کمی دی او دا ته هسې خبره کوي. نه نه دا د معاون د مرستیال دا زما خبره چې زه دا یو میاشت نه کوم چې امریکا اسلحه نه لري، اسلحه کمبوده ده. دا د اسلحې د کمبودۍ د وجې نه بعضې پروګرامونه نشي عملي کولی. دا چې ګواښ هم کوي ما تاسو ویلي دا ګواښ نشي کولی. نن جي ډي وینس په خپله وایي چې امریکا د اسلحې د قلت سره د مشکلات سره او د کمښت سره مخ ده، د اسلحې د تجهیزاتو د کمښت سره مخ ده. خپله معاون د مرستیالې وایي، زه یې نه وایم بل څوک نه وایي. او راپور کوي هم څوک د اتلانتیک خپله امریکایي رسنۍ راپور کوي. نو د دې نه لوی سند بل تاسو ته نشي کېدلی. همدارنګې ایران په دغه د تیرو 72 ساعتو کې په تیرو 72 ساعتو کې 52 ځلې د امریکا دا تحریم شوې سیمه محاصره شوې سیمه تنګې هرمز نه دا یې ماته کړې ده او د دې کشتیګانې تېرې شوي دي او تیل یې وړي دي. په 72 ساعتو کې 52 کشتیګانې ډېره لویه خبر ده. ما پرون هم تاسو راپور درکړی چې د ایراني کشتیګانې د روسانو په سکوټ کې د هغې د جنګي بیړیو په دغې کې په حصار کې د تنګي هرمز نه وتې دي او هغه اړه تېرې شوي دي چې دا یو دغه و چې نن د دې احصایه دا رنګې راغلي چې دا تعداد د ده نه هم زیات دی. همدارنګې امارات متحده عربي، پاکستان او سعودي د ایران سره په یو طرف لګیا دي، غواړي یو سره اتحاد جوړ کړي. د دې په مقابل کې اسرائیل وبخئ د امارات متحده عربي د پاکستان، سعودي او د ایران پر خلاف د اسرائیل او د امریکا سره لاس یو کوي. ځکه چې د امارات متحده اړیکې د پاکستان سره هم ښې نه دي او د سعودي سره هم ښې نه دي او د ایران سره هم ځکه ایران پې برید کړی نو دا د اسرائیل او د امریکا بلاک ته تللی دی. دې غاړه ورته پاکستان او سعودي او ایران دوی بل بلاک جوړ کړی دی قطر په موجودیت سره. نو دلته اوس د سیمه کې لګیا دي بلاکونه جوړیږي، یو د بل په مقابل کې ودرېږي تر څو چې دا کې. خو زه فکر کوم چې امارات متحده عربي خو هسې ویلي چې امریکایي قوا به پس د دې سیمه کې نه ساتي ځکه چې هغې ته دا ستونزه جوړوي. او بل دا دی چې علني د امارات متحده عربي بله ورځ چې څنګه ما تاسو په برنامه کې ویلي چې د اسرائیلو آیرن ډوم یې مالته انتقال کړی و پوځیان ځکه ایران هغه ډېر زیات وهلی و. نو دلته یو نوي پروګرامونه هم روان دي، کېدای شي دا استخباراتي اوسي چې خپله دوی په دې سیمه کې کامیاب نه شول، کېدای شي د دغې ګروپونو په شکل کې دوی سره په جنګ واچي او بیا پس له هغې نه بېرته همدغه امریکا او اسرائیل د ده نه ګټه اوچته کړي. زما بل خبر دا دی چې د جاپان یوه کښتۍ په نامه د ایډمیټسیو ماریو د تیلو ټانکر چې دی دا د سعودي تیل یې اخیستي دي او د تنګی هرمز نه تیره شوې ده. خو زمین کې دا خبر ورسره ویل شوی دی چې پس له هغه نه چې د ایران نه اجازه واخیستله، د ایران په اجازه باندې جاپان د عربستان سعودي نه تیل ډک کړل او د تنګي هرمز نه تیره شوه. یعنې سیمه کې که بل څوک تیل هم خرڅوي اجازه به د ایران نه اخیستل کېږي. اوس فعلا دا ملکونه که جاپان دی که فرانسه ده که اسپانیا ده دا ملکونه لګیا دي د ایران د دې خبرې نه اطاعت کوي، اجازه غواړي. ایران چې کله اجازه ورکوي بیا دوی د سیمې نه پټرول اخلي او وځي. نو په دې رنګې تاسو ته دا خبرونه مې چې راوړل د ټول نه مهم خبرونه دا د اوپک مسله وه چې د هغې نه امارات متحده عربي ووتله او د جي سی سی یعنې ګلف کوپریشن کونسل ناسته دغه وه چې د هغې نه په رسمي توګه باندې قطر اعلان وکړي چې د امریکا پوځ به نو نه پرېږدي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا جي سی سی چې ده په 1981 کې جوړه شوله او د هغې نه بعد دې کې 6 مملکتونو او په 6 واړو ممالکو کې امریکا دلته اډې جوړې کړلې. یعنې 1981 کې جي سی سی جوړه شوله د خلیج د همکاریو سازمان یعنی ګلف کوپریشن کونسل په 1981 کې جوړ شو او په 1983 کې سنټکام د امریکا مرکزی قواو مرکزیت دلته جوړ شو او په 6 ممالکو کې خپلې اډې جوړې کړلې چې دا د اوس بیرته هغه ماتیږي
پس له کم از کم 43 کالو نه دا دغه ماتیږي او ورو ورو دا ملکونه به دې نه وځي او دا سیمه به د پاکستان د امریکا د حصار او د نظر نه به خلاصیږي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.